او ملنګیا څو ځله ته ما پوه کړې چې په دې ځمکه به قدم نه ږدې ولې بیا راغلی او غلط شه مایت خانه کاکا ګوره مایت خانه دا د پښتو فلم دی زه تا ته یم داسې ډایلاګ کوه چې هسې د ځمکې نه لوګي اوچتوه لوګي ګوره ډایرکټر صاحب د قانون مطابق ګوره دا سیستم دې ټیک نه دی پښتو معاشره کې خو دا شی نشته وګوره پښتون خو دومره بدرنګه نه دی لکه دا تا چې دې جوړ کړو ګوره هغه د شراب او دا ټوپک او پوه شوې مړه غاړه شلېدلې او دا شی خو پکې نشته لږ په ګزاره او په طریقه زه وایم دا فلم جوړول پکار دي که څنګه دي شانه او بالکل ډایرکټر صاحب په 200 روپۍ تاله څنګه د ځمکې نه لوګي پاڅو بارانونه شوي ځمکه خټه ده ګوره مایت خانه زه تاله د دې روپۍ درکوم د پښتو فلم په غیر د دې نه څوک نه خوښوي که نه د دې شرابو نه او د دې پنسې اوچتې نه او لکه د دې چل نه زه چې څنګه تا ته یم ته به یې هغسې کې ډایرکټر صاحب ستاسو خبره ټیک ده بغیر د دې نه څوک نه خوښوي خو که دا فلم موږ ښې طرف ته بوتو جو بیا به یې ښه خلک هم ګوري او دا فلم دی دا به ماشومان هم ګوري او بله ورځ به د قلم په ځای دا ټوپک یې راغستي او ټشم ټشم به کوي پوه شوې او دا ډایلاګ هم څه خوندور نه دي ګوره چې دا چا لیکلي اوهو ستاسو د دې سره څه کار دی زه چې تاسو ته څنګه یم تاسو هم هغسې کوئ زه خو تاسو له روپۍ درکوم که نه رایټر تاسو څه پېژنئ خو پنجابی دی کار وباسئ په ډایلاګ کې زور پیدا کوئ زور ډایرکټر صاحب چې رایټر یې پنجابی شو نه د پښتو د معاشرې نه څه خبر دی چې په پښتو معاشره کې څه کېږي خو زه مایت خان ډایلاګ دی ور پرېږدی پې سم کړم بار یې تې وباسه بس صحیح ده کیمرامین صاحب د خیره اوسې دغه کوه کیمره دې پیټ کوه د خیره سره ایکشن وایه جی سټارټ ایکشن ټیک دی ټیک دی که نه ټیک دی رینګ راوبایه دغه شان ارې جی سټ کې برېښوا خو جی ما په خیال کې قابله کږه شوه هلکه ټیک و که نه مړه څټ پدله بیا ومږو که نه مړه صحیح و زه بیا ټیک وایم صحیح ده ډایرکټر صاحب ده سټ پر هله ښه جوخ جوخ مږې ښه کیمره سټارټوه جی وایه ایکشن زه سټارټ ایکشن ټیک دی لکه لینګ راوبایه ټیک دی لینګ راوبایه واه ډایرکټر صاحب قرآن ته وګوره غلی شه سور دې راله ټول خراب کړو که نه مړه اوهو دا بیا کټ کېږي که نه په ډبلینګ کې دا بیا کټ کېږي که نه ته د شاته نه دونه چغې وباسې سمه چې پرتاره تې وباسې سړیه کټ کېږي ګزاره کوه کټ بیا دې راځه کېږي نو بس صحیح دی څه ووایم که دا په دې غونډه ورځ کې وشي دا شاټه نه د پښتو دا فلم چې کوم دی دا ډېره غټه انرژي غواړي الله دې خیر کړي چې په ورځ کې دا یو ډایلاګ پوره شي نو دا خو سهار دی سړیه بس صحیح ده الله دې ریډي سټارټ ایکشن ملنګ اوهو ګزاره کوه سړیه مخ دې راله وو مړه دا خو پکې راځي که نه خو ګول پکې راځي بیا ډایرکټر صاحب دا څه جدا ورته دا خو دا په یو بل کې ور منډلي زیشانه یوازې نه کېږي که نو ستاسو ډایلاګ یو ځای کې دی نو څنګه جدا ودرومه زه مړه ډایلاګ شروع کوئ ځئ شابه یله ایکشن ملنګیا تا ته ما څو پېرې ویلي وو چې په دې ځمکه به قدم نه ږدې غلی شه مایت خانه دا ستا نه ما په اوس لږ زور اخیستی دی ولې چې ملنګۍ دا ټوله دنیا مني نو ته داسې کوم اپلاتو دی چې ته یې نه منې ملنګې شاباش ډېر ښه ما هم تاسو ته داسې دغه شان ډایلاګې کوئ دا وشو اوف زه شکر دی مړه چې دا یو سین پوره شو یاره انرژي راله ختمه کړه ته راږه چې یو ګوټ وګو شربت نه دا کار خرې دا پښتو سمه وشرموله چې دا پنجابیان خوشحاله شي ډایرکټر صاحب شپږ ورځې وشوې چې سوټه فکرو کې موږ ولاړ یو او موږ لا پکې یو ډایلاګ راکړه که نه جي هلکه داسې کار به وکړئ 50,000 روپۍ ستا سره دي او 1,00,000 د ده سره پاتې دي تاسو به داسې کار وکړئ چې دغه روپۍ به سبا راوړئ او په روان فلم کې به در بیا یو خبره درکړم تاسو خاص هم شوقیان یئ که نه ډایرکټر صاحب زما یو ارمان دی ما ته دوګانه ګانه وکړه زما ډېر ارمان دی هلکه داسې کار دی چې ته لا د ګانو مانو نه یې پوه شوې په روان فلم کې به دله مندرګانه درکړم صحیح ده ډایرکټر صاحب دا زه چې 1,00,000 روپۍ درکوم په ده به مندرګانه کې او زه به شاته په سوټو پکړو کې ولاړ یم په ما به مندرګانه کې دا راته ووایه چې دا مندرګانه چېرته ښه شی دی
هلکه شوقیانو دوګانه خو دې ته وایي چې هلک ګانه وایي او ډنۍ ورته ګډېږي او موندرګانه دې ته وایي چې تاسو به د موندر په شانتې ولاړ یئ او ګانه به چلېږي تاسو اوس ځئ هلشه به یې ما ته کار ها ټیک شو لکه دې ته موندرګانه وایي زه ټیک شو جي ځئ تاسو اوس دی هلکه اکټرانو دې خوا راشئ تاسو ډایرکټر صاحب ډایرکټر صاحب اوس په د خیر سره کم سین شروع بس اوس دا سین دی دا به اوس شروع کړو دا ملنګی به ستا ښځه په دې پاک کې تښتوي مطلب مې دا دی چې دی به لکه ستا چنغاله په دې دی به زما چنغاله تښتوي دا خو فلم دی څه په رښتیا خو نه تښتوي یاره فلم دی دا خو فلم دی که دا لیکه چې په پښتو معاشره کې څوک دا چل کوي دا څه حرکتونه کوي دلته کې دا خلکو ته څه ښایي تاسو لکه مسلمانه دا خو فلم دی څه په رښتیا خو نه دي که نه څه په رښتیا خو نه دي خو پردی جنۍ تښتوي یا لکه پردی دی نو زما په نوم نه دی نو لکه څه دا ګډې وډې نه کوي دی به زما اوس چنغله تښتوي نو فلم به نه جوړو فلم بغیر د دې نه چلیږي واره به څه شرمېولو ته پاتې شو په خدای زه خو دا سین نه شم کولی زه به هلته د خټ شاته کښېنم اوس سترګې مې پټې جو دی جو دغه چنغله جو د تختۍ دی څه چل وکړو اوس مړه یاره ډایرکټر صاحب داسې کار کوه څومره ښه په قلاره په تسلۍ کا او دا کار شروع کوه ټایم ناوخته کېږي له پاسه باید ناوخته کېږي را باندې نو شروع کوئ زه د خټ شاته ځم که نه خدای بیخ بنیادو باسته زمونږ د پښتو بیخ بنیادو ایستو تاسو دا نه پوهېږي مړه دماغ کار نه کوي ټایم کې سړی شل پیرې مې ورته چې دا خو فلم دی پوهه مه راوله دا خو فلم دی فلم دی که نه دا زمونږ به برسري ولاوله چې هغه نمره پاک کېدله سچو صاحب شکر وباسه چې زما ځای ته راغلی که تاڼې ته درغلم نو بیا به ته پته ولګي چې زه څه کولی شم ډایرکټر صاحب راشئ ته سړی خو په رښتیا وال کوي ډایرکټر صاحب په رښتیا به وال نه کوم اوس دې د پرتګال ډکې ته وګوره پولیس له دمکیانې ورکوي ته د دنده تپوس وکړه دی چېرته تاڼې ته تللی دی که دی تاڼې ته لاړ نو هلته به یې ځوړند کړی سرې ګلې به یې ځوړند کړي پولیس خو په خپله بدماش دی پولیس د چا بدماشي مني دا دی ښه راشه بابا ما تا ته ویل دی که نه چې زما د چرسو دماغ دی او ما ته به په دې خبرو کې مخامخ نه راځې یعنې زما د لاسه به یوه ورځ تورو خاورو ته تللی تورو خاورو ته وا ډایرکټر صاحب ته معاشرې ته سیب دا ښه چې زوی دې رالګي او پلار ته دې وایي چې یو ورځ به تورو خاورو ته تللی ډایرکټر صاحب که دا پریشانو زما زوی وی قسم په خدای که دې ما کوتره کړی نه وی وی ستا په فلم دې نالت شي او په تا دې نالت شي او تا پلار دی که زوی دی لکه دی چې زما پلاري او زه چې د ده زوی یم ډایرکټر صاحب دا زمانه نه کېږي په تا دې هم نالت شي او ستا په دې فلم دې هم نالت شي لاړم درنه مړه ته به څه فلم به دې څه ډایرکټر صاحب کاکا کیله شو وګوره د کاکا خبره په خپل ځای ټیک ده هسې غلطه او روانه کړې ده د دې معاشرې سره د دې فلمونو نه ماشومان هم څه زده کړه کوي هغه ځوانان هم څه زده کړه کوي او چې موږ د خیره سره دا زده کړه ورکوو چې غلی شه نو بیا خو به د خیره سره معاشره ډېره ترقي وکړي جي زه د نم لاړمه ولې چې مال هم زما ضمیر دا اجازت نه راکوي چې زه یو سپین پلار په خپل کرکټر کې بې عزته کړمه او په هغه باندې چغې نارې ووامه او بیا تا ته پته دی د پښتون سره کولاوي تڼۍ نه د پښتون سره بندې تڼۍ او درون خوی مزه کوي زه به هم د خیره څه د خپل لاسونه ماسوره راونغاړم او لاړم دنه او دا دواړه خو کیله شو ایوبه داسې کار وکړه روزي ګله د روپۍ 20 اکټران میلاویږي هغه بامبر خان او لومبر خان ته رینګ وکړه دواړو ته وایي راځئ فلم سټارټ کړو ټیک ته جي او هغه راوغواړه زړه مې نه صبرېږي وای تا پسې سوځېږي وای زړه درانه وړای د بلبل غوندې کټو غلط اکټینګ کوې ملنګ جانه صبر وکړئ زه تا پوه کوم ګوره ملنګ جانه ډایرکشن دې غلط دی
ته چې کله ووایې چې زړه مې نه صبرېږي خو د خپو نه صبرېږي که د دې خپو نه لاس راواله او دې مخ ته داسې جوخ راورسه د سپېږمو پورې جوخ راوله نو ځان ته یې داسې رانږدې که او که نه او ډایرکټر صاحب دا په پښتو کې نشته دا پښتانه به څه وایي ګوره ملنګ جانه دا پکې کشتی او که نشتی فلم بیا د دې نه بغیر نه چلېږي که نه فلم پیل کېږي بس تاسو خوښه ده نو څه شرمولو راغستې دي نو هله زه ورځه بیا در سره هلکه ګانه پلی که 1 2 3 ایکشن زړه مې نه صبرېږي وای تا پسې سوځېږي وای زړه درانه وړای د بلبل غوندې چغېږي وای بلبل غوندې چغېږي زړه درانه وړای خدای غرق نه کړه که پریشانو ډزې پکې مه کوئ هلکه خدای دې دې خو بس حمله وشوه حمله وشوه نن خو مې د باندې خطا ډزې وکړې او که بل ورځ مې دلته کې ولیدی نو په دې تندو ولم په دې تندو دا تاسو څه په ګډو وړو سر شوي یئ معاشره ټول تباه او برباد کړه ماشومانو له ټوپکې په لاس کې ورکوي مور پلار ولي دا ستاسو د لاسه تاسو چې د ټوپکې تماچې ښایئ نو تاسو ته قلم ولې نه ښایئ تاسو چې د شرابخانې او بالخانې ښایئ نو تاسو د جومات او مدرسې ولې نه ښایئ چې څه زده کړي او د الله او د الله د رسول د لارې نه خبر شي نن مې په دې ځای کې ولیدی او که بعد ګر مې ولیدی نو په دې تندو ولم او بیا رانه شي دې ته بېل مازانو غونډه کې